ډیر دردونکی خبر. د حسنین نه پس یو بل هلک په دې روژې مبارکه میاشت کې خپل مور او پلار په ډیره بېدردي سره وژلی دي. دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو په دې روژې مبارکه میاشت کې یوه ډیره دردونکې واقعه مخته راغلې ده چې یو هلک د جایداد په لانجه کې د خپل کور په غړو مور، پلار او ورور باندې ډزې کړي دي چې د یوه کور یې 7 کسان په موقع باندې وژلي دي. قدرمنو لیدونکو، دغه واقعه د پاکپتن په علاقه کې مخته راغلې ده چې خپل سکه ورور سرور د خپلو ملګرو سره د پښمنۍ په ټیم باندې په خپل کور ورننوتی دی او په ډیره بېرحمانه او بېدردي سره د خپل کور په غړو ډزې کړي دي چې په موقع یې خپل مور، پلار، ورور، ورندار او همداسې د کور 7 کسان په موقع وژلي دي چې وروسته بیا دغه بدبخته له همدغه ځای څخه تښتېدلی و چې پرون د پاکپتن پولیسو په پاټک کې سره له ملګرو ګرفتار کړو. قدرمنو لیدونکو، آخر وخت شو د قیامت علامې دي چې یو سکه ورور راپاسي او د جایداد په تنازع کې خپل مور او پلار او سکه ورور او همداسې د کور 7 کسان په ډزو ولي او وژني یې. ملګرو، دا حقیقت دی چې خلک تر دې حده رسېدلي دي چې خپلې خوږې رشتې هم د جایدادونو او مال دولت لپاره هېرې کړي دي او نن سبا هر سړی د پیسو، مال او دولت په فکر کې دي. خو قدرمنو لیدونکو، دا هم باید هیره نه کړو چې د یو بېګناه کس وژل د ټول انسانیت وژل دي. خو که بیا یو خوږ او سکه ورور راپاسیږي او د جایداد دولت لپاره خپل خواږه مور او پلار او ورور په ډزو ولي، دا هم ښایي چې د دوی څخه مرګ هیر دی او دا هر څه به هم له دوی څخه پاتې کیږي. او بیا که وکتل شي څومره مبارکه میاشت دی چې الله تعالی پکې ټول سرکشه شیطانان تړلي دي او بیا پکې داسې نافرمانه بچي په داسې مبارکه میاشت کې له هغو ټولو ثوابونو او عباداتو څخه محروم پاتې شي او بیا پکې داسې ناروا او عظیمه ګناه وکړي چې تر قیامته پورې تباه او برباد ګرځي. درنو لیدونکو، دغه هلک خو اوس پولیسو ګرفتار کړی دی او پولیس به ورسره خپله قانوني چلند کوي. خو موږ مسلمانان باید په دې مبارکه میاشت کې لاس په لپه شو او الله ته دعا وکړو چې الله تعالی دې هیڅ مسلمان ته داسې نااهله او نافرمانه اولاد نه ورکوي چې د خپلو خوږو رشتو مور، پلار او ورور د مرګ لپاره تیار ناست وي. قدرمنو لیدونکو، زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.